سره دا ده چې د جانور په ویلو کې د جانور په حلالېدا کې اوس بسم الله خو شرط ده چې خامخا به انسان بسم الله یایي خو جانور سړی ذبح کوي هلته د سړي بسم الله ګوره په دې باندې جمهور علما د جمهور علماو په دې باندې اتفاق او فتوا ده چې که په قصدن باندې چا بسم الله نه وویله دا جانور حرام د جانور نه د صحیح نه بخوري. اوس که چېرته انسان یېر سویه بسم الله په ذبح کولو په ټیم کې خو بسم الله الله اکبر یایي که نه یایي یا بسم الله والله اکبر یایي که نه یایي خو ښه عبارت بسم الله الله اکبر ده که نه ده خو ښه عبارت بسم الله الله اکبر ده دا یایي. اوس د ذبح په ټیم کې د ذبح کېدا په وخت کې دغه بسم الله الله اکبر کلمات در چې هیر سو په یېره باندې دي نه وویل. په دې کې امام ابو حنیفه امام مالک او امام احمد بن حنبل او نور امام ابو یوسف صاحب د جمهورو په دې باندې اتفاق ده چې دا جانور حلال ده جانور حلال ده ځکه د مؤمن مسلمان په زړه کې بسم الله پرته ده د مؤمن په اراده کې په زړه کې بسم الله پرته ده اگر چې که په خولو باندې په ویلو باندې په ژبه باندې بسم الله نه وویل سوله د زړه بسم الله ته اعتبار ده په زړه کې د ننې پرته ده هغه ته اعتبار ده دا جانور حلال ده جانور بالکل صحیح ده. له موږ سره بحر رایق جلد اتم صفحه نمبر 188 کې حواله موجوده ده. په دې کې صرف امام شافعي صاحب چې ده هغه